د سترې محکمې له لوري په قضایي تعلیماتو ریاست کې لس ورځنی قضایي سمینار پیل شو. د 1444 هجري شعبان میاشت په شلمه د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د قضایي تعلیماتو ریاست په تالار کې د لوګر او خوست ولایتونو د قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره لس ورځنی قضایي سمینار پیل شو. د قضایي تعلیماتو ریاست رئیس محترم مولوي عبدالرحمن غزنوي صاحب د سمینار په اهمیت خبرې وکړې او وویل: په پیل کې دغه سیمینارونه په لنډمهاله موده کې 3 ورځنیز او 4 ورځنیز وو چې دغه دوره یې ارتمه شوې ده. بیا د حالاتو مناسب بل سیمینار جوړ شوی دی چې په هغو کې د مرافعې محکمې رئیسان او د شرعي محکمې رئیسان وو چې هغه سیمینار بیا تقریبا 14 ورځې وو د لیم مرکز کابل کې. نور د مختلفو ولایتونو دپاره سیمینارونه جوړ شوي دي، 6 سیمینارونه لس ورځني په مختلفو ځایو کې په مختلفو ولایتونو کې، هغه ټول لس ورځنیز دي او دغه سیمینارونه سره روان دي. دغه یې دومه نوبت په یو نوبت کې د ټولو 30 ولایتونو سیمینارونه خلاص شوي دي او دا یې دوم نوبت. د تیر کال د تجربې له مخې موږ ښه پروګرامونه لرو چې آینده ډېر مفید سیمینارونه جوړ کړو. د دې سیمینارو فایده او ګټه دا ده چې قاضیانو ته په کارو کې پوره مهارت او تجربه حاصلېږي، فیصلو ته پر وخت رسېدګي کولی شي، د خلکو کارونه نه ځنډېږي. لکه تاسې ما مخکې هم درته وویل چې تاسې خبر یاست رسنیزو کې دا ډېر وار راغلی د سترې محکمې لخوا چې په فلان ولایت کې دونه فیصلې شوي دي، په فلان ولایت کې دونه فیصلې شوي دي. دا په دې خاطر باندې چې قاضیانو ته پوره مهارت پکې حاصلېږي. البته باید زیاته کړم موږ د استادانو د معلومات دپاره چې موږ ته بې له دې چې څوک وایي سیمینار ګټه کړې ده که نه ده کړې، موږ یو طرز طریقه لرو. په اول حالت کې سیمینار منعقد کېږي یو تمریناتي ورقه موږ جوړه کړې ده، دا و د قاضیانو ته ورکوو. بیا په دې باندې یو فیصله لیکو. اوله فیصله هغه فیصله چې دوی ولیکي په د سیمینار په شروع کې فیصله په دې باندې لیکو. دا له د تمریناتي ورقې سره سنجا کوو، هغه د دې ملاحظې او نواقص هغه ټول هم نشاندهي کوو، سره ضم کوو. بیا سیمینار پای ته ورسېږي، په اخرني ورځ کې بیا بله تمریني هغه ورقه هغه رقم ورقه چې په اول ورځ کې مو کړې ده هغه مو ورکوو. دا د دې حالت پکې معلومېږي څونه ترقي کړې ده. یوه بله فیصله په دې باندې لیکو، اخرني فیصله هغه بیا له دې سره سنجا کوو چې په خپله د قاضي اوله فیصله او دومه فیصله اوله تمرین ورکه اخرني تمرین ورکه دا معلومیږي. معلومات کېږي چې په کومه اندازه باندې د قاضیانو په دې سیمینار کې استفاده او فایده کړې ده. د سمینار یو تن استاد محترم شیخ صاحب جان صاحب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه موږ په دې سیمینارونو کې دغه قاضي صاحبانو یا اعضاو د محاکمو ته دواړه طرفه اصولنامې چې اداري اصولنامه ده 278 مادې لري، یا حقوقي اصولنامه ده هغه 2شپېته مادې لري، دا ورته مذاکره کوو. عملي درسونه موږ ډېر کوشش کوو د موږ مولوي صاحبان په دې باره کې ډېر تکلیف تېروي. بعضې نمونې د فیصلو د موږ مولوي صاحبان عملي نظري استادان دوی ته ورکوي چې تاسو په دې کې نواقص پیدا کوئ. موږ قصداً یو څه نواقص پکې جوړوو هلته چې مطابق له اصول او مشروعه ورسره نه وي. بیا دوی ته وایو چې هغه نواقص یې تاسې موږ ته په ګوته کوي په دې فیصله کې یا په دې صورت الحال یا صورت دعوا کې کوم نواقص ته هغه هم کله موږ معمول داسې کوو. احیانا داسې هم کله پیښیږي چې له دوی چې یو فیصله یا صورت دعوا وغواړو، هغه بیا د دوی په خپل منځ کې رد و بدل کو، په ملګریو بیرته توضیح کو. مثلا د یوه مولوي صاحب فیصله وه نمونه د لیک یو چاته ورسېد یا بل چاته، بیا ورته وایي چې تاسې د خپلو ملګریو په دې فیصلو کې نواقص وګورئ، دا صحیح نویشته شوي او غلط. نو ډېر کار هم په دې باندې د مولوي صاحبانو. دغه راز د سیمینار ګډونوالو له سیمینار څخه خوښي ښوده. ورځنی سیمینار چې منعقد شوی دی په دې کې د بېلابېلو محاکمو لپاره مختلف د قضا اړوند کتابونه هم تدریسیږي د مجربو استادانو لخوا، او همدا ډول عملی د فیصلو نمونې هم دلته موږ ته راکول کېږي او عملی کار هم دلته د ماسپښین وروسته د قضا اړوند عملی کار هم کېږي چې تر مخامه پورې جریان لري. اسلامي امارت له مشرانو
په خصوصي توګه د قاضي القضات شیخ صاحب او د سترې محکمې نورو کارکوونکو څخه ډیر مننه کوو چې موږ ته دلته داسې یو سیمینار موږ منعقد کړی دی چې په دې کې د موږ ورځ تر بلې ډیره فایده کیږي. د یادونې وړ ده چې په یاد سیمینار کې د خوست او لوګر ولایتونو د شهري او مرافعه محاکمو او د ولسوالیو ابتدایي محاکمو ټول قضایي اعضا ګډون لري چې شمیر یې تر 104 تنه پورې رسیږي.